خدای سي خلک یو موږ ته د سپوی ژوند خوند راکوي 100 کال دي 200 کال دي د سپوی ژوند یې خو ژوند خوند راکوي ژوند څه کوي ژوند خو د عزت څه خوند کوي یار هغه به څه ژوند چې سړی په غوږو نه اوري هغه به څه ژوند چې سړی په سترګو نه ویني هغه به څه ژوند چې یو سړی خپل بول نشي کنټرولولی هغه به څه ژوند چې یو سړی د چا سره ناسته نشي کولی هیڅ ارڅوک جنس غلی لا کدا په غوږو نه اوري دا بیا عقل دی دا بیا وقوف دی دا لیونی دی د دې دماغ کار نه کوي دا پاگل دی دا وستر دا تیر سلو دا الله رسول بویل اللهم انی اعوذ بك من الحرم یا الله لداس عمر ما وساتي ولی هغه وجه دا د الله رسول فرمای چې هغه عمر ته سړی ورسیږي غوږونه کار مکوه سترګې کار مکوه لاسونه کار مکوه پښې کار مکوه دماغ کار مکوه خوله د ځان سره نه یې دا غره کم مطلب بیا د بی د ډیر معافي بول تر ځای رسولې مسا د بول کنټرول ملره خپل د ټول بدن کنټرول ملره د الله رسول بدا دعا کول ولي الله ما وساتي لدا اسم جرتابه یا الله د دې سمخ کې ما ته شه د عزت مرګ راکې مش خدای سي خلک یو موږ ته د سپوی ژوند خوند راکوي 100 کال دي 200 کال دي د سپوی ژوند یې خو ژوند خوند راکوي ژوند څه کوي ژوند خو د عزت څه خوند کوي یار سوای ژوند د عزت غواړو مرګ د شهادت غواړو زموږ د چمن پر ټول موټرانو لیکلي دي ژوند د عزت مرګ د شهادت غواړو د عزت ژوند خو ډیر عظیم قیمتي خبره ده یو سړی 50 کال ژوندۍ په دا 50 کال کې د دومره خدمتونه وکړي چې بیا 1500 کال خلک د خدمتونه یادوي د محمد رسول الله مبارک ټوټل خدمت چشتي څو دی تقریبا هغه د 23 کال دی پر 40 کال الله نبوت ورکړي 23 کال محمد رسول الله مبارک ژوندۍ و د 1400 کال وسو کم ځای اخلا نبی دی ټیک د سید ابو بکر صدیق خو نبی نو سيسو 1400 کال کېږي دغه د امام تای خدمتونه از ټیک هغه صحابه امام ابو حنیفه صاحب رحمه الله خو صحابي نو کته وایا هغه تابعي و درنه ورځ امام تا دغه د خدمتونه یادو از ټیک امام ابو حنیفه تابعي و مجنه یادو امام بخاری و مسلم خو نو تابعه اخو تابعي نو او امام بخاری و مسلم ترنه ورځ خبره تر کومه ځای روان ده چې تاسو دا اوس حدیثونه ما و نن سبق دا ټول د بخاری او د مسلم دی څو ورځې ژوند تیر کوي بیا په شو کې تیر کوي الله رب العزت د عزت ژوند ورکوي نن دا دی نستا و ما او تاسو د عزت لاره چې دا غشي هغه به څه ژوند چې سړی په غوږو نه اوري هغه به څه ژوند چې سړی په سترګو نه ویني هغه به څه ژوند چې یو سړی خپل بول نشي کنټرولولی هغه به څه ژوند چې یو سړی د چا سره ناسته نشي کولی هیڅ ارڅوک جنس غلی لا کدا په غوږو نه اوري دا بیا عقل دی دا بیا وقوف دی دا لیونی دی د دې دماغ کار نه کوي دا پاگل دی دا وستر دا تیر سلو دا الله رسول بویل اللهم انی اعوذ بك من الحرم یا الله مال داسې سپینږرتابه وساتي مال داسې عمر وساتي مال داسې ژوند وساتي چې هغه ژوند بیا ژوند نه خوراک دې څنګه دی چشاک دې څنګه دی لمونځ دې څنګه دی پروت دې دا ټول شپه چې سړی وي چې دا معمولی خبره ده دا ټول شپه ستا بدن دردونه کوي دا معمولی خبره ده دا ټول ورځ بیا د باندې راوځي دې تشکنځا هغه تشکنځا دې تشرا هغه تشرا دا څه ژوند دی الله رسول فرمایي یا الله داسې ژوند مرا کوه یا الله داسې عمر مرا کوه یا الله دا رقم ډیر عمر مرا کوه چې بیا زما تر وس هر خبره ووځي دا زموږ سپینږیري دا دعاګانې نه کوي و یا زه ژوند غواړم به زه ژوند غواړم خامخا به ماته ژوند راکوي ته ژوند څه کوې ګوره چې یو سړی پر ایمان او پر اسلام او پر کلمه باندې پر 40 کاله مړ شي دا ډېره ښه خبره ده د عزت خبره کوي سړی پر یو 40 کاله د بې عزتۍ سره مړ شي اسپیټال کې څوک د نږدې کېدلی نشي په کور کې څوک د نږدې کېدلی نشي په کور کې څوک ستا د بولو ترتیب در برابرولی نشي په کور کې څوک ستا د غسل ترتیب در برابرولی نشي کور والا مړه سوې ده یا ضعیفه ده یا بله ده نو ښه ژوند څه رقم ژوند غواړي دا محمد رسول الله فرمایي اللهم انی اعوذ بک من الحرم یا الله ماله داسې سپینږیرتوبه وساتې چې بیا مې هېڅ په لاس نه وي هېڅ مې په اختیار نه وي او په هره خبره زه اوګاره یم سیسو دا یو د شپې چې تر ولاړېږي دا یو چې ته پرېوځې دا یو ګوډې دا یو ملا دا یو غوږونه دا یو سترګې دا یو لاسونه کپېده دا یو د ګوډو د پښو یو قدم مه اخله دا ژوند دی د الله رسول به څه ویل اللهم انی اعوذ بک من الحرم یا الله ماله سپینږیرتابه وساتې هغه سپینږیرتابه چې انسان بې عزتۍ ته ورسوي دا هم د بخاري او د مسلم حدیث دی زه هغه ځایونه درته وایم چې زموږ د ژوند سره ډېر تعلق لري
حدیثونه خو ډېر وجدي دي دعاګانې بیخي ډېر زغ خاص ټکي درته وایم خاص نقطه درته وایم نو د الله رسول به ویلې ولی الله ما د هغه حاله وساتي چې بیا زما دماغ کار نه کوي یا الله ما د هغه حاله وساتي چې زه په شو په بدو نه پیژم یا الله ما د هغه حاله وساتي چې زما کپړې په بول لړلې زه نه یم په خبر یا الله ما د هغه حاله وساتي چې یو سړی زه په ځان نه یم خبر دی په ما خبر دی چې ته څونه بې عزته یې او ته څونه د بې عزتي او مقام ته رسېدلی ستا د بولو څه حال دی ستا د بدن د بوی څه حال دی ستا الله اکبر دا محمد رسول الله مبارک فرمایي چې کوي هغه ژوند 3 ورځې ښه خوند کوي د ایمان او د اسلام او د صحت سره ها یو سړی الله رب العزت نه جوړ کړی دی حواس برابر دي خو بس نه جوړ دی پریشان دی هغه پروا نه لري هغه الله رب العزت ګناي ورزي او واجب بل درته کوم فرمایي د ابو جهل زوی د حضرت عکرمه رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړ اسلام راوړ صحابي دی هغه وای چې کله د ارذل عمر دی ته ویل کی چې سړی دا رقم چې د کښنی په نه خبره خوا بده وه په نه خبره غارې وه په نه خبره نه جوړه کېږه په نه خبره خوا بدې کېږه په نه خبره مطلب یوه خوا بله خوا ته ارذل عمر دې ته وایي علما الله رب العزت ساتلي دي دې خبرې الله رب العزت چې کوم څوک قرآن وایي الله رب العزت یې ارذل عمر ته نه رسي الله رب العزت یې هغه حرم ته نه رسي چې دی بیا دونه سپین ږیری چې نه په شو پوهېږي نه په بدتي به یو عالم نه یې لیدلی چې بولې کړي دی په ځان نه خبر چې سپین ږیری دی په کټ کې پروت دی نه بولې نه بل نه ځګونه نه خوله نه لاسونه نه څنګه ښایسته نوکانې څنګه ښایسته سپین کالي اغوي څنګه ښایستې سترګې تورې کړي څنګه ښایسته ږیرې غوړه کړي څنګه ښایسته لنګوټه یې تړلې د حضرت عکرمه فرمایي الله رب العزت د دې قرآن د وجې دغه علما چې د هغه ودې ته نه رسوي نور بیا ورسې هغه د دنیا زامن راواخلئ د دنیا زامن د زامن په بیټه کې نه پرېږدي زامن خالي وي 15 منټه ورسې علاوه باندې وکړي ښه په خیر بس بابا غږ مه لره په مشکار مه لره دې ځای ته را رسېدلي دا د علم برکت دا دی د قرآن برکت دا دی نو الله رب العزت دا چې څه دعاګانې ماته ته وښولې الله رب العزت موږ توفیق راکړي چې دا ټولې دعاګانې موږ وایو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې دا ټولې دعاګانې موږ کوو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ دا کومې دعاګانې د الله رسول ښولې دي الله رب العزت موږ ته پناه راکړي الله موږ ته خلاصون راکړي الله موږ ته عزت راکړي خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي